د ګیلمن صاحب وزیر د ټولو ځوانانو غوښتنه د دمو نه ده چې دلته د جنازې اجازه ورنه کړای شو. یعنی ځوانان ډیر خپه او په دغه یو افغان و هغه یو مسلمان و که جنازه شي وای د جنازې کې ثواب هغه مونږ هغه کوم بل شي نه و. اسلامي شریعت موږ ته اصل دا او موږ تاسو حنفي مذهب د افغانستان کې حنفي مذهب کې غایبانه جنازه جایز نه ده. ځینې مذاهبو کې د دې جواز تا او ځینې مثالونه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه باندې ورکړل شوی دي په ځینو استدلالاتو کې. خو هغه د موږ په مذهب باندې هغه خصوصیت د حضرت پیغمبر سیستم بلل شوی دی. د موږ په مذهب کې غایبانه جنازه په حنفي مذهب کې نه ده جایز. نو یو د کار چې هغه جایز نه وي او مذهب کې یو اختشاش سمندکی اختلاف ته علماء او خبره ولې سوال دا او صدا خو نه وجای چا اجازه ورکړه سره کومونه سو اصل ته رجوع کو دا سم مذهب کې جایز نه ده. باید خلک مقننات وکړي. زموږ ولست او ځوانان ته دا وایي باید تاسو خپل مذهب نه آگاه اوسئ. نزدې خپل علماء ته نه وکړي چې د مو